طالبان چې دومره ظالمان خلک دي دوی سره مذاکرات ولې کیږي او څوک یې کوي؟ طالبانو سره امداد څوک کوي او ولې کوي؟ طالبان چې جیل کې ګیر کړی شي ولې خلاصیږي او څوک یې خلاصوي؟ طالبان له ملاقاتونو له کوم ملکونو راځي او مبارکیانې ورله کوم خلک ورکوي؟ دغه ټول سوالونه دي چې په ذهن کې پیدا کیږي خو جواب یې بیا ورکول ډیر ګران شي. سوات में मुसल्लह अफराद और पुलिस में मुकाबला DSP समेत 6 अफराद अगवा. सनम दस्ता सैयद नामा मिलेगी د کم ځای زه د پیر بابا د پیر بابا کم کلی د بنیر پیر بابا او په وده باندې صحیح DSP د نه اوس کم ځای کې اوس وظیفه دلته د مټې DSP یم مټي سرکل DSP تا سره بل چا خبره کړې نو ما سره چا خبر نه دی کړی. د DSP د خپې نه وینې روانې دي خوا کې وسولال کس په لاس کې وارلس دی سپین بوټان تورې جرابې اچولي دي او طالب دی. دغه طالبانو سوات ګیر کړی دی پکې مټه علاقه ګیره کړې ده په هغې کې چې کوم دی دوی دغه ظلم شروع کړی چې په سوشل میډیا او په اخبارونو کې د دوی بیانونه او ویډیوګانې هم وایرل شوي دي. بل تن ټویټ کوي او وایي چې سوات کې بیا یو ځل دغه شان د طالبانو لوبه جوړېدو واله ده. په هغې کې ورسره د طالبانو دغه تصویران هم شریک کړي دي کومې کې چې ښکاره لیدلی شي چې طالبان په روډ باندې ولاړ دي او موټرسایکل والا هم مدرولې دی ورسره دغلته په ځنګل کې هم دوی روان دي. د عوامي نیشنل پارټۍ مرکزي سکرټري خان زمان کاکړ په خپل ټویټ کې لیکي چې د ریاست د دهشتګردۍ په ضد باندې پښتانه چې کوم دي روجي ځوانان دي هغه د زرګونو په تعداد کې راوتلي دي او د ریاست دغه دهشتګردۍ په ضد دوی خپل چې کوم مستقبل دی هغه را روان وخت محفوظوي بچ کوي د دې دهشتګردۍ نه. د په ریاست تنقید کړی دی چې مخکې هم دغه شانتي لوبې شوې وي په دې ملک کې. سوات مسلح افراد اور पुलिस में मुकाबला DSP समेत 6 अगवा. دا هم خبر دی چې په یو بل اخبار کې هم راغلی دی چې DSP سره شپږ کسه تختولي دي. بل خوا که وکتلی شي نو په مټه اخبار همدغه خبر په بل یو اخبار کې هم راغلی دی چې هغې کې لیکلي دي چې 10 کسه ورسره زخمیان دي او بیا ورسره د هغه ځایونو نومونه هم ورکړي دي. کشور برشور گٹ نمل میں مسلح افراد کی اطلاع پر پولیس سرچ آپریشن میں مصروف تھی کہ ملزموں نے حملہ کر دیا. ملزمان سو کو اغا طالبانوں. क्या नाम है आपका? मेजर हसन. कौन सी बटालियन को? 37 से. किधर रहते हो? دنه تاسو کوي او دا جوابونه ورکوي چې زه میجر ما او زما دلته په کانجو کې ډیوټي ده. زما د پلار فضل نوم دی او هغه وفات شوی. زه جهلم اوسیدونکی ما او دلته سوات کې ډیوټي کوم. په سوات کې د طالبانو لوبه دغه وخت کې رامنځته کیږي په کوم وخت کې چې د کلدم TTP کمانډر خالد خراساني چې د خپل نوم عبدالولي او هغه په افغانستان کې په یو حمله کې وژلی کیږي. طالبان د خلکو نه باطي یعنی قلنګ هم غواړي او دغه یو سردار صالح چې کوم د پاریس د ځنګلاتو افسر دی هغه نه وخت د طالبانو قلنګ ورته وایي چې تا کوم ځنګل هرڅ کړی په هغې کې 80% حصه برخه زمونږ ده مطلب قام یاد کړی خو دوی وایي چې دغه پکې موږ له راکې. طالبان چې دومره ظالمان خلک دي دوی سره مذاکرات ولې کیږي او څوک یې کوي؟ طالبانو سره امداد څوک کوي او ولې کوي؟ طالبان چې جیل کې ګیر کړی شي ولې خلاصیږي او څوک یې خلاصوي؟ طالبان له ملاقاتونو له کوم ملکونو راځي او مبارکیانې ورله کوم خلک ورکوي؟ دغه ټول سوالونه دي چې په ذهن کې پیدا کیږي خو جواب یې بیا ورکول ډیر ګران شي.